بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې د سړي څخه کله کله خولۍ ایله سي، نو آیا هغه به برته راپورته کوي، پر سر به یږدي او که به د هغې پر لس سر لمونځ کوي؟ علامه مفتي انعام الحق قاسمي صاحب په خپل کتاب د لمانځه د مسایلو انسایکلوپیډیا جلد نمبر اول صفحه نمبر 409 هغه لیکلي دي که چیرې په د لمانځه په دوران کې د سړي څخه خولۍ ایله سي، نو افضل او بهتره دا ده چې په دغه حالت کې هغه په یو لاس باندې پر سر کړي. که چیرې د خولۍ په سر کولو سره عمل کثیر راځي، عمل کثیر ضرورت ورته پیښیږي، نو بیا مه پر سر کوه. که چیرې خولۍ د لمانځه په حال د قیام د ولاړ یا د رکوع په حالت کې ایله سوله، نو بیا راپورته کول جایز نه دي، ځکه د عمل کثیر د وجې سره لمونځ فاسدېږي. البته که چیرې د سجدې په حالت کې دا ایله سوله، نو په یو لاس سره هغه پر سر کول دا بهتره ده. په دې کې په لمانځه کې د دې په وجه په لمانځه کې هېڅ خرابي نه راځي. په حواله ده شامي جلد نمبر اول صفحه نمبر 641 تاتارخانیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 544 او حربی کبیر صفحه نمبر 445 حاشیه تحتاوی صفحه نمبر 109. نو محترمینو، د ولاړې څه ایله سي یا د رکوع څه ایله سي، بیا به نه پسې راټیټېږي. که په سجده کې د څه ایله سوله ته راپورته کېدې، نو بس په یو لاس سره هغه بیا د سره پر سر که، دا بهتره او افضله طریقه ده. وسلام.